الله جل شانه جنت ته کس نه داخلوي د چا پزله کې چې د نخود د دانې برابر هم تکبر وي، د نخود د دانې برابر هم تکبر پزله کې راغی، بس جنت په د باندې حرام شي، د جنت ته نشي داخله دی. تکبر دومره لوی بد صفت، دومره رذیل صفت ده. شیطان چې کله الله جل شانه له جنت نه راوسړ د تکبر د وجه نه راوس، ځکه الله جل شانه ورته فرمایل چې اسجدوا لآدم، د آدم علیه السلام ته سجده وکړه، فسجدوا الا ابلیس، ټول ملائکه سجده وکړه یوازې د شیطان د ابلیس. ابا واستكبر وكان من الكافرين، انکار وکړه، تکبر وکړه، ځان ورته لوی ښکار اسه، الله د کافرانو نشمار. بیا الله جل شانه ورته فرمای ما منعك الا تسجد اذ امرتك، دا کوم شی و چې ته منع کړی د دې خبرې نه چې ته د آدم علیه السلام ته سجده وکړي، کوم شی ته منع کړي؟ نو شیطان خبیث ورته وویل انا خیر منه، زه خو د آدم علیه السلام نه بهتر یم، خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه د اور نه پیدا کړی او د خاورې نه پیدا کړی، ځان لوی وګڼه، تکبر یې وکړه. ځکه په دې اور کې صفت دا د علوت ده، بره طرف ته زور کوي، او په خاوره کې چې بره وغورځي لاندې راځي، عجز ده، انکساري. نو شیطان ورته وایي چې انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، زه خو د ده نه بهتره یم، زه څنګه دته سجده وکړم؟ زه د اور نه پیدا کړی او دی د خاورې نه پیدا کړی، او اور خو د خاورې نه بهتر وي، نو زه څنګه دته سجده وکړم؟ دې ته نه کړه چې دا حکم د چا ده؟ د الله جل شانه حکم ده. نو الله جل شانه بیا ورته سو فرمایل فهبط منها، کوز شه د دې ځای نه، ته اوس د دې لایق نشوې چې ته دلته اوسېږې، ځکه نافرماني دې وکړه، تکبر دې وکړه، او جنت په تکبر والاو باندې حرام ده، دلته متکبر کس نشي اوسېدی. نو شیطان چې د کوم عمل د وجه نه د جنت نه راوسړلی شو او رجیم شمار کړلی شو، یوازې او چې د کې تکبر و، تکبر یې وکړ، الله د دې بهترین مقام نه ځمکې ته راګزار کړ، او بیا به الله جل شانه جهنم ته غورځوي په آخرت کې. دا په دنیا کې چې اکثره دا تکبر چې کېږي دا له دې غټو خلکو نه کېږي. فرعون چې سرکش و، د دې د وجې نه و چې مال دولت جایداد بادشاهي دا ډېره زیاته وه ورسره. یو ورځ شیطان ورته راغی، شیطان ورته وویل چې تا د خدای دعوه په څه بنیاد باندې کړې؟ فرعون ورته چې زه زر جادوګران لرم، زر ساحران ما سره دي، د هغې په بنیاد مې د خدای دعوه کړې، وزیران لرم، بادشاهت لرم، طاقت لرم. شیطان ورته دا ټول حاضر کا، ټول را حاضر کړه، جادوګری وښوده، هر یو جادوګر خپل هغه کارکردګي وښوده. شیطان چې یوه ساه واخیستله د دوی ټول هغه سحر ختم کړ، او بیا داسې جادوګري وکړه چې هغه ټول جادوګران دې نه عاجزه سو. نو شیطان به فرعون ته یو خبره کوي، فرعون ته څه وایي؟ زما جادوګري تیزه وه که د ستا د دې جادوګرانو جادوګري؟ ویره د ستا جادوګري تیزه وه، ځکه زما ټول جادوګران دې عاجزه کړه.
چې وای ما کې دومره لوی صفت ده د تانا، دومره لوی صفت ده د تانم نه کې لوی صفت ده، بیا الله جل شانه ز په جنت کې پرې نه خودم او ته په دې ورکی صفت باندې چې دا درګه جادوګران لري، بادشاہت لري او دا کیسې لري، نو تاب الله جل شانه څنګه جنت ته پریدي. نو الله جل شانه څه فرمایي چې انه لا يحب المستكبرين، الله جل شانه د کبر کون کی کسر محبت نه کوي، مين نه کوي. زکا من تواضع لله رفعه الله ومن تکبر وضعه الله، چاکه چې عاجزي وي، انکساری وي، تواضع وي، د انسان مرتبه الله جل شانه اوچتای، الله یو مقام ورکي. او چاکه چې تکبر وي، لوی وي، په نور خلکو باندې ځان اوچت غني، بل ورته سپک کاری، وضعه الله، الله جل شانه خطا کوي، ذلیل کوي. دا ځینې خلک په دې نن سبا دور کې ځان ورته د پیسو په بنیاد ډېر اوچت ښکاري، او دا ځینې خلک بیا عزت کوي، دا په دې ګمان کې نه پریوزي چې زما تکبر د وجې نه خلک زما عزت کوي. نه، دا د ستا د شر نه ډارېږي، د هغه شر نه د بچ کېدو دپاره د ستا عزت کوي. داسې عزتمند سړی نه یې، ځکه دا کېدی نشي چې په یو انسان کې د بل انسان قدر او منزلت او عزت نه وي، نو د هغه قدر او منزلت د بل انسان په ذهن کې نه وي او په زړه کې نه وي. سبا یو معاشره جوړه ده چې 2 روپۍ پیدا کړي، بس بیا اسمان ته ګوري، بالکل دا غریب لاچاره د سړي زوی ورته نه ښکاري. دا ډېر بد صفت ده، دا د جهنميانو صفت ده. ځکه یو پیرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د جنت او د جهنم مباحثه شو، بحث شو. نو جهنم ویل چې اوثرت على المتكبرين والمتجبرين، چې زه متکبر خلکو باندې په کبر کوونکو باندې ډک شوی ما، دا ما ته داخليږي. جنت ویل چې ما لره شي وی چې دا څومره ضعیف او کمزوري خلک دي، هغه ما خواته راځي، هغه ما کې داخليږي. نو بیا الله جل شانه ورته فرمایل جنت ته چې زما انت رحمتي، اے جنتا ته زما رحمتي، او چاته چې زه وغواړم د خپل رحمت لاندې راولم جنت ته داخل کې ما تا ته راولم. او جهنم ته فرمایل انما انت عذابي، ته زما عذابي، چاته چې وغواړم په خپل غضب کې راولم نو تا ته در داخل کوم. نو ګورئ جهنم ویل چې زه د متکبرینو او خلک چې تکبر کوي، ځان لوی غني، بل سړی ورته سپک کاری، هغه به ما ته راځي، هغه ځای به جهنم وي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې ان الله لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره، الله جل شانه به هغه خلق جنت ته نه داخلوي چې چا په زړه کې چې د ذرې برابر هم تکبر وي. لږ نه لږ تکبر وي چې په زړه کې راغی، بس په د باندې جنت حرام شو. ځکه الله جل شانه په حدیث قدسی کې فرمایي جنت ته چې کله جنت تیار کړ، دا خبره ورته وکړه چې ته مې حرام کړې په متکبرینو باندې، تا ته به متکبره او کبر کوونکي کسان دا نه داخليږي. نو کبر د الله جل شانه یو ناخوښ عمل ده. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله جل شانه فرمایي
چې الکبر ردائی، دا کبر چې کوم دا دا زما صادر ده، دا کبر زما صادر ده، او دا عظمت دا زما لنګ ده. بس څوک چې د دوالو په باره کې زما سره جګړه کوي، مطلب دا اخلي، هغه جهنم ته داخله وو. اوس الله جل شانه منزه ذات ده، له جسم نه پاک ده. خو دې معنی دا شو چې کوم کسان دغه دو صفته د الله جل شانه په ځان کې راولي، الله به جهنم ته داخلي. یو دا چې یو سړی کبر کوي په دنیا کې، نو الله جل شانه فرمای دای زمانه زما صادر را کشکاږي، او څوک چې مان زما صادر را کشکاږي سبه جهنم ته داخلو. نو دا د الله صفت ده، دا د الله سره خای، هغه وحده لا شریک ذات ده، کن فیکون ذات ده، هر څه له وسنه پوره دي. موږ انسانان عاجز کمزور یو، د الله بندگان مو سره عجز مزه کوي. دا الله جل شانه ځینې صفات داسې دي چې هغه صفاتو کې مخلوق ته هم سناسه ورګړي، لکه کرم موجود او سخا چې د مخلوق ته هم ورګړي. خو ځینې صفات داسې دي چې هغه د مخلوق حق نه ده، لکه کبر، دا د الله جل شانه صادر ده، او دې کې باید مخلوق دینه پرهیز وکړي، دینه ځان وساتي، ځکه کبر سے کم دا او ناخوښ عمل د الله جل شانه ده. کوم انسان کې چې کبر او تکبر راشي او تواضع نه اختیاروي، عجز او انکساری پکې نه وي، الله جل شانه به جهنم ته داخلي. او چا کې چې عاجزي راغله، تواضع راغله، د کبر نه ځان وساته، الله جل شانه به جنت ته داخلي.